د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو څو نصیحتونه واورئ. هسې خو نبي علیه السلام ډېر نصیحتونه کړي، خو یو څو غوره نصیحتونه یې درته اورم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپل مسلمان ورور سره کینه مه کوه، پاک لمنه ښځه یا نارینه باندې تهمت مه لګوه، په نفسي خواهشاتو عمل مه کوه، د مور او پلار نافرمانی مه کوه، د مسلمان ورور غیبت مه کوه، په درواغو شاهدي مه ورکوه، په درواغو قسمونه مه خوره او زنا مه کوه، د یتیم مال مه خوره، حرام مه خوره. زما ملګرو دا هغه نصیحتونه دي چې نبي علیه السلام کړي دي، یو څو غوره نصیحتونه چې عملي کول یې ضروري دي. نو له ټولو مسلمانانو سره یې شریک کړئ.